بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په اکسل کې یو نوی فنکشن باندې کار کوو. مثلا دلته موږ سره لیست موجود ده، نو دلته که تاسې متوجه سئ دا نومونه تکرار راغلي دي. زه غواړم د دې لیست هغه نومونه راوښکم چې تکرار نه وي او د هر یو پیسې باید ماته معلومه کړي چې دغه پلانکي دونه روپۍ سوي دي مجموعه. نو دې کار لپاره چې د دې لیست یونیک نومونه پیدا کوو، نو وبلیکو چې مساوي یونیک او دلته به موږ دا خپل لیست انتخاب کوو. لیست چې موږ انتخاب کوو ډایرکټ به دلته موږ ته د دې لیست دا یونیک نومونه موږ ته چې کوي پیدا کوي. نو که زه یو نوی نوم اضافه کړم، مثلا خان، نو ګورئ خان یې موږ سره دلته چې که اضافه کړ. نو یونیک نومونه خو پیدا کړل. څنګه یونیک نومونه پیدا کوو؟ نو اوس غواړم د هر یو دا مجموعه پیدا کړم چې د پلانکي دونه روپۍ سوي دي. نو فنکشن د موږ سره سم اف او دلته به موږ دا رینج ورکوو. نو زه ورته وایم په دغه رینج کې دې رینج کې کاما کرایټیریا اوس موږ ورکوو چې دې رینج کې ورته وایم چې له دې نوم سره مساوي وو. نو زه به دلته کلیک کوم او دا خانه به انتخاب کړم. ورته وایم په دې رینج کې که چیرې دا نوم وو، نو کاما موږ ته یې بیا دا برخه چې که جمع که انټر. نو ګورئ دا موږ سره د احمد وای 1000 روپۍ کېږي. که زه راسم هلته ولیکم، هلته احمد ولیکم، احمد ولیکم 400، نو ګورئ وای د احمد 1400 روپۍ کېږي. نو دا فنکشن به داسې کوو چې دا به داسې کش کړو ټولو ته. نو ګورئ موږ سره دا پیدا کېږي. نو که تاسې متوجه سئ دلته دا فنکشن داسې کېږي چې دا بیا تغییر خوري. نو داسې کار به وکړو. په دې اولني چې موږ کار وکړ، نو دلته به موږ F4 ولیکو، F4 وهم، دلته به هم F4 تر هغو موږ سره دا برخه تغییر نه سي. ښه، دا کرایټیریا چې ده دا باید تغییر سي ځکه د هر یو دې سره مساوي، نو هغې سره کار نه لرو. دا به زه F4 کړم او دا به هم F4 کړم. نو که دا کار هم وکړه، اوس به دا کش کړو. نو که زه بیا راسم دلته ګورئ دا جوینه تغییر نه دي خوړلي. نو دا موږ په اکسل کې یو داسې فنکشن کار کوو چې یونیک نومونه پیدا کوو. د هر یو نوم موږ مثلا دا د مشتریانو د خرڅلاو برخه ده یا هم د قرضداریانو برخه چې پلانکي دونه وې وړلې، بیا د هغې خلاصې راښکو. نو د دې کار لپاره د فنکشن نه کار